الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وفخر المرسلين وعلى كل ملائكته المقربين وعلى عباد الله الصالحين. درنو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د ایاک نعبدو په ارتباط باندې وغږېدلو او هلته موږ عبادت بیان کو، د عبادت معنا مو بیان کړه په ایاک نعبدو کې، او د عبادت ارکان هم بیان کړو او د عبادت شرطونه هم بیان کړو. موږ او تاسې د عبادتو ارکان یو له خدای جل جلاله سره محبت او مینه، دا یو رکن بللی و، او دوم رکن د عبادت چې و هغه ویره و له خدای جل جلاله چې ډارېدو، او دریم رکن د عبادت چې و هغه رجا وه، یعنی الله جل جلاله ته امید لرل. اوس دا خبره چې محبت ده له الله جل جلاله سره یا خدای جل جلاله ته امید ده یا له الله جل جلاله چې ویره ده، په دغه باندې به نن ورځ لږ وغږېږو. نو عبادت بې محبته نه کیږي. ګورئ، عبادت بې محبته او بې مینې نه کیږي. د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مناقبو کې راځي. حضرت امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه و رحمت الله تعالی علیه د موږ او د تاسې د مذهب مقتدا او پیشوا. د دغه کس په مناقبو کې راځي د حرم شریف، د مکې مکرمې د حرم شریف مجاور یا هغه پالونکی و خدمتګار د هغه وخت دا بیان کوي چې یو وخت کې زه په کعبه شریفه کې دننه ناست وم، که ګورم چې ماخوستن ده یو نفر راغی، څادر یې په سر باندې اچولی ده، نو کعبې شریفې ته دننه ورننوت او په کعبه شریفه کې په لمانځه باندې ودرېدو، اوښکې یې تویېدلې او په ډېره خشوع او په ډېره خضوع او په ډېره عاجزي باندې د خدای جل جلاله په عبادت لګیا و. نو الحمدلله یې شروع کړه په لمانځه کې ولضالین آمین ته چې ورسېدو، دلته یې سورت بقره یا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه دغه آیت شریفونه یې شروع کړو او په قرآن کریم باندې پیل وکړو. نو کله چې اولې رکوع ته رسېدو، ما دا فکر وکړو چې دا سړی به نو په رکوع باندې ټیټ سي، خو په مخ پسې ولاړ. خو ما پام ورته کو، سورت بقره یې خلاص کو، سورت عمران ته ورسېدو، ما وی چې اوس به ټیټ سي، بیا په رکوع نسو ټیټ، سورت عمران یې شروع کو. کله چې هغه خلاص سو، سوره نساء یې شروع کړه. خو ها زه په دې ماخوستن کې ورته منتظر یم، دی په مخ باندې روان ده او روان ده. نیمه شپه سوه، په یوه رکات باندې ولاړ ده. قرآن کریم یې 15 سپارې ته ورساوه، 15 سپارې چې پوره سوې، نو په رکوع باندې ټیټ سو. درازه رکوع یې وکړه، بیا تسمیع ته ولاړ، درازه سمع الله لمن حمیده یې وویله، بیا سجدې ته ولاړ، درازه سجده یې وکړه. وروسته چې بیا راپورته سو، بیا یې له غجه شروع کو. قرآن کریم یې پکې لوست په دوم رکات کې یې والناس ته ورساوه، بیا کته ټیټ سو او بیا یې دا 2 رکاته لمونځ په ډېره عاجزي سره ادا کو. نو وایي چې کله یې سلام وګرځاو، نو چې وویلې د اسمان خواته یې خوله مبارکه پورته کړه، سر مبارک یې پورته کو. وایي ویل سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، وایي تا لره پاکي ده ای خدای جل جلاله، موږ دغسې عبادت نه ده کړی لکه څه وړ چې له تا سره عبادت لګیږي. نو دا د کعبې شریفې خادم دا بیان کوي، وایي ما په خپلو غوږو واورېدل چې له پاسه یو غږ پې وسو او ورته وویل سو چې یا عبدي لقد عبدت حق عبادتي، ای د ما بنده تا د ما داسې عبادت وکړو لکه څنګه چې له ما سره عبادت لګیږي. نو ګورئ ورونو، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په 2 رکاته لمانځه کې ټول قرآن کریم خلاص کړی و. په آخر کې الله دا هم ویلی و چې سبحانک ما عبدناک حق عبادتک،
ای خدایه تا لره پاکي ده، موږ د تا داسې عبادت نه ده کړی لکه څه ورشي د تا د عبادت حق ده. نو بیا څه وسو؟ د الله جل جلاله له لورې غږ پې کېږي او ورته ویل کېږي سبحان الله. څه ورته ویل کېږي؟ یا عبدي لقد عبدت حق عبادتي. ای د ما بنده تا داسې عبادت د ما وکړو لکه څنګه چې له ما سره عبادت لګېږي. سبحان الله. نو ګوره ټول قرآن کریم خلاصول په 2 رکعاته لمانځه کې داسې له چا سره مینه نه وي، داسې له چا سره محبت نه وي، دا نشي کولی. دا د چا په وس کې هم نسته. ګورئ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ولې قرآن کریم خوند ورکاو؟ وجه دا وه چې دا یې د حبیب کلام و، دا یې د محبوب خبرې وې، دا د هغه چا خبرې وې چې دی ورباندې مین ده، دا د هغه چا خبرې وې چې دی ورباندې عاشق و، دا د هغه چا خبرې وې چې د ده محبوب او د ده معشوق او د ده دلربا و. دا د خدای خبرې وې جل جلاله. د خدای خبرې دا خو د جانان خبرې دي، دا خو د محبوب خبرې دي او دا د معشوق خبرې دي. نو ځکه هم هغه د معشوق خبرې چې ده تکرارولې او ده بیانولې او 6666 آیتونه مکمل کلامونه جملې دا ټولې ده تکرارولې مګر دی پې په عذابېده نه، ځکه دا د معشوق خبرې وې، د الله تعالی خبرې وې. ګوره د خدای خبرې، د خدای په خبرو دی مین و. ځکه یو شاعر ویلی دی وای نه تنها عشق از دیدار خیزد، بسا این دولت از گفتار خیزد. وای مینتوب او عاشقي تنها د یو چا له لیدلو چې سړي ته نه پیدا کېږي. ډېر ځله داسې پېښېږي چې د یو چا په خبرو څوک مین سي، د یو چا په اواز باندې څوک مین سي، د یو چا په غږ باندې څوک مین سي. دا د خدای آواز ده، دا د الله جل جلاله غږېدا ده، دا د خدای کلام ده، د دې متکلم الله تعالی ده او هغه معشوق، هغه محبوب دی د اولیاءو او د الله جل جلاله د اذکیاو او د اصفیاو او د اتقیاو او د نیکانو د پاکانو معشوق چې ده الله جل جلاله ده. نو دلته بیا هر راز تکلیفونه ولو که مرګ هم وي، د معشوق په لاره کې که سړی هغه خپل سر قربان کې هم ده ته فرق نه ورکوي. ګورئ حضرت امام ابو حامد غزالی رحمت الله تعالی علیه د تصوف او د فلسفې غټ امام تیر سوی ده او ډېر غټ ولی او ادیب تیر سوی ده. کیمیای سعادت، احیاء العلوم او نور مختلف کتابونه یې لیکلي دي. هغه په احیاء العلوم کې یو بیان راخیستی ده، وایي کله چې حضرت ابراهیم خلیل الله ته د مرګ وخت راورسېدو نو دلته عزرائیل قابض د روح ملک الموت دا ورته راغی او ورته وویل چې ای ابراهیمه، ای د خدای پاک خلیله، الله جل جلاله سلام ویل، بعد له سلامه دا یې وویل چې ته به ورسې عزرائیله، د ما د حبیب او د خلیل وخت ختم سوی د روح به یې واخلي. ابراهیم علیه السلام وایي ورته وکتل نو په ډېره خواره خلو او په پریشانۍ سره یې عزرائیل علیه السلام ته وویلې وایي هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله. وایي ای عزرائیله، آیا تا داسې خلیل لیدلی ده، تا داسې دوست او داسې عاشق او داسې معشوق لیدلی ده چې د خپل معشوق یا د خپل عاشق روح اخلي او هغه وزني؟ نو اوس خدای پاک ما وزني او ته یې د ما وزلو ته رالیږلی. نو آیا تا داسې خلیل لیدلی ده، تا داسې حبیب او دوست لیدلی ده چې د کوم خپل حبیب او د دوست روح اخلي او هغه وزني؟ نو داسې د ګیلې په شکل باندې خبره وکړه، د پریشانۍ په شکل باندې خبره وکړه. نو حضرت عزرائیل علیه السلام وای بیرته له دغه چې روان سو او د الله جل جلاله حضور ته ورغی. ورې خدای جل جلاله ته وویلې چې یا الله جل جلاله، ما ته خو د تا خلیل داسې خبره وکړه چې هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، آیا تا داسې دوست لیدلی ده چې د خپل دوست روح اخلي او وزني؟ نو الله جل جلاله ورته ویلي چې ورسه د ما خلیل ته داسې ووایه چې هل رأیت خلیلا ینفر من لقاء خلیله، آیا تا داسې دوست لیدلی ده
چې د خپل دوست او د حبیب او د محبوبو له پیوستون او له ملاقاته چې دی نفرت کوي او لرې ځینې ګرځي. آیا داسې خلیل تا لیدلی ده؟ نو ای ابراهیمه زه خو دې ځان ته راغواړم، زه خو په تا مین یم، ته خو په ما مین یې، ته خو د ما خلیل یې، ته خو د ما عاشق یې، نو زه خو تا راغواړم ځان ته. نو ښه تا داسې دوست، تا داسې مین لیدلی ده چې د خپل محبوب له پیوستون او له وصاله چې هغه نفرت کوي، داسې څوک تا لیدلی ده؟ کله چې وایي هغه عزرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته دا خبره وکړه چې خدای جل جلاله سلام ویل او بعد له سلامه یې وویل چې آیا تا داسې دوست لیدلی ده، داسې عاشق او داسې مین چې د خپل محبوب له وصاله څخه نفرت کوي او په عذابېږي؟ نو زه خو دې ځان ته راغواړم. نو ابراهیم علیه السلام وایي حیران سو او پښې یې وغځولې، مبارک پرېوت، وایي ورته ویل چې الآن فخبز، اوس نو د ما روح در واخله، ځکه چې اطمینان راته حاصل سو. بیا هغه اوس د خدای جل جلاله حضور ته ورغی. او د تصوفو کتابونو هم لیکلي دي علما کرام محققین او هغه کسان چې زړونه یې مصفا او مزکا دي، هغه په دې باندې پوهیږي او د هغو مقوله ده، وایي الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، دا مرګ وایي یو پل ده، خپل دوست هغه خپل بل دوست ته وروصل کوي. یعنې مسلمان بنده دا د عاشق مثال او د مین مثال لري، او الله جل جلاله دا د معشوق مثال لري. خدای پاک باندې باید سړی میني. نو ګوره، نو مرګ چې ده دا یو پل ده، کله چې ته مړ سې خدای جل جلاله ته به وروصل سي، الله جل جلاله ته به وروصل سي. نو ګوره دا د محبت معنا ده، دا د محبت مثال ده. ګورئ د اسلام 5 بناوې، د اسلام څو بناوې دي؟ 5 بناوې. د اسلام 5 بناوې تفاسیرو لیکلي دي چې د اسلام بناوې ولې 5 دي، ولې 8 نه دي، ولې 9 نه دي، ولې 10 نه دي، او ولې 2 نه دي، یا ولې 3 نه دي، دا 5 یا دا 6 ولې دي؟ نو دلته د دې خبرې لپاره مفسرینو جوابونه ویلي دي. یو جواب یې دا ده چې ګوره الله جل جلاله داسې مثال لري لکه معشوق، او بنده مسلمان بنده داسې مثال لري لکه مین او لکه عاشق. نو ګوره د عاشق او د معشوق ترمنځ 5 یا 6 مرتبې، هغه 6 مرتبې د عاشقي او د مینتوب ټولې الله جل جلاله په دغه 5 یا په دغه 6 بناو د اسلام کې ایښي دي. نو کله چې دغه ټول شیان بشپړ سي او تام سي، نو دا معنا سوه چې د خدای او د بنده ترمنځ مینتوب او عاشقي چې ده دا کامله سوه او بشپړه سوه، نور کمالیاتي نه قبلوي. اوس دا خبره مثلا ګوره یو څوک چې اول په چا باندې مین کیږي، تفاسیرو لیکلي دي یو څوک چې اول په چا باندې مین کیږي، نو دلته په زړه کې یو څه ورسره پیدا کیږي، او له یو څه پیدا کېدو نه وروسته بیا ورځي خپل معشوق ته وایي چې یاره د ما خو له تا سره طبیعت لګېږي، او یا د ما له تا سره جوړه ده، او یا مې له تا سره مینه ده، او یا مې ولا ته ښه یې، یا ته را باندې ګران یې، یا ته راته محترم یې، یا څنګه چې کوم الفاظ دی د ځان دپاره مناسب ګڼي هغه الفاظ خپل معشوق ته وایي. نو ګورئ دلته د اسلام اوله بنا دا ده چې اول د انسان په زړه کې دا ورګرځي چې له خدایه جل جلاله ما سوی بل څوک داسې ذات نسته چې سړی زړه ورپورې وتړي. نو ګوره دا یې په زړه کې ور وګرځېدل، په زړه کې چې ور وګرځي فورا دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو ګوره خدای جل جلاله ته یې وویلې لا اله، نسته لایق د عبادت الا الله ما سوا لا الله جل جلاله چې بل لایق د عبادت نسته. نو ګوره مسلمان بنده الله جل جلاله ته وویلی چې ای خدایه پاکه له تا ما سوی بل څوک نه منم، یا الله تعالی له تا ما سوی بل څوک نه منم. ګوره لکه یو عاشق یو مین چې خپل معشوق ته وایي چې ای معشوقه له تا ما سوی له تا پرته بل څوک نه لرم. ګوره نو ته هم مسلمان یې، الله جل جلاله باندې مین یې، خدای پاک جل جلاله ته څه وایې لا اله، نسته هیڅ لایق د عبادت الا الله ما سوی هغه یو واحد ذاته چې هغه ذات واجب الوجود او مستحق د ټولو محامدو او مستجمع د ټولو صفاتو د کمال الله جل جلاله ده.
نو ګوره د عاشقي او د مینتوب اوله مرتبه خدای جل جلاله په لا اله الا الله محمد رسول الله کې کېښوله. کلمه طیبه ده والزمهم کلمة التقوى. دغه خبره دا اوله مرتبه د مینتوب سو. دومه مرتبه بیا چې د پخلو باندې معشوق ته وویلې چې ولادي ما خو له تا سره جوړه ده یا مې له تا سره طبیعت لګېږي. دومه مرتبه څه شی ده؟ دومه مرتبه دا ده چې دا عاشق دا د خپل معشوق ته یو څه عاجزي او یو څه خشوع او عاجزي او دا شی ورته شروع کوي. نو ګوره دومه مرتبه د عاشقي چې ده هغه څه شی د عاجزي ده. کله چې ته په چا باندې مین سوې او زړه دې دغې خواته ورکوږ سو او بیا دې پخلو باندې ورته وویلې له هغه بعده بیا څه وسي بیا نو ته عاجزي شروع کوې د دې لپاره چې دا خپل معشوق راضي کړي او خوشحاله یې کړي. دغه دومه مرتبه الله جل جلاله په لمانځه کې کېښوله. څنګه په لمانځه کې؟ ګوره خدای ته په رکوع باندې ولاړ یې، الله ته پړ مخې په سجده پروت یې او خدای ته جل جلاله ته دا زارۍ کوي او دا ورته وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. دغه نور د لمانځه الفاظ الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. دغه الفاظ ټول د عاجزي دي. نو دومه مرتبه مین په دوم قدم کې عاشق په دوم قدم کې خپل معشوق ته څه شی شروع کوي؟ عاجزي ورته شروع کوي. نو هغه عاجزي الله جل جلاله په دوم رکن د اسلام کې کېښوله چې هغه څه شی دی چې هغه لمونځ. په لمانځه کې عاجزي ده. که هر څو خرامان یې، که هر څو کبرجن یې خدا نه خواسته، او که هر څو شوکي یې، او که هر څو د نازونو او د اداګانو او د اکټونو او د مکیزونو خاوند یې، خو چې مسلمان یې پاک پروردګار جل جلاله ته به پړ مخ په سجده پروت یې، خدای جل جلاله ته به په رکوع باندې ولاړ یې، الله ته به محتاج یې ځکه خدای پیدا کړی یې، الله جل جلاله دې معشوق ده او ته پې مین یې. نو ګوره دا دومه مرتبه سو. درېیمه مرتبه د مینتوب او د عاشقي چې کومه ده هغه دا ده چې د خپل معشوق او د خپل یار او د خپل محبوب لپاره خوراک او چښاک دا پرېږدي. یعنې کله د محبوب درته ووایي چې راځه ډوډۍ مه خوره له ما سره ولاړ سه، که د ډوډۍ وخت وي هم او ته وږی یې هم ته له معشوق سره روان یې. او که درته ووایي چې چای مه خوره راځه چیرې ولاړ سو بس نو چای نه خورې له هغه سره روان یې. نو ګوره درېیمه مرتبه د مینتوب الله جل جلاله په روزه کې کېښوله. درېیم چې ده روزه ده د خدای جل جلاله دپاره د خپل خوراک خپل څښاک او خپله جماع او خوسې غږېده بېجایه ګرځېده له خیط له سهاره له سپېده چاوده چې تر 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 ماښامه لمر لوېدو پورې د شپې تر راختو پورې په لوږه په تنده ګرځې سپېره سونډان دې نیولي وچ کلک دا د چا دپاره؟ دا د خپل محبوب او د خپل معشوق لپاره چې الله جل جلاله ده. نو دا د دغه په خاطر باندې دا کار کړی، نور خو د کوم غرض نه یې پکې. نو ګوره درېیمه مرتبه د مینتوب چې ده هغه د خوراک او د څښاک پرېښودل دي د خپل معشوق لپاره. دا په روزه کې الله جل جلاله کېښودل. څلورمه مرتبه دا ده چې که چیرې ته په یو چا باندې مین سې او په چا باندې زړه وبایلې او په چا باندې عاشق سې نو څه کوې؟ مصرف ورباندې شروع کوې. مثلا یو څو پیسې ورکړې او د ده په خاطر باندې د ده تکیه جامې اخیستې، ده ته یوه تحفه ورکړې، ده ته یو عطر ورکړي، ده ته یو کوم بل شی ورکړي، هغه کوم شی چې ته لازم بولې له ځانه سره او ته په چا مین یې او په چا باندې عاشق یې نو هغه تحفې ورکوې. نو ګوره مصرف ورباندې شروع کوې. خپل مال خپلې پیسې او خپل جیب دا تا ته فرق نه درکوي، دا تا ته عله سوی چې له تا سره پیسې سته او که نه سته، خو چې هسې معشوق خوشحاله وي. نو ګوره څلورمه مرتبه د عاشق او د معشوق ترمنځ دا ده چې عاشق به په خپل معشوق باندې مصرفونه شروع کوي. نو هغه مصرف الله جل جلاله په زکات کې کېښو. ګوره ته د خپل مال ته د خپلو پیسو څلوېښتمه حصه یا هر څومره حصه چې معینه ده په شریعت کې هغه ورکوې. ته د خپلو میږو، ته د خپلو اوښانو، ته د خپلو اسانو، ته د خپلو نقودو، ته د خپلو سرو او سپینو چې یوه حصه را اخلې
او په خدای جل جلاله یې مصرفوې. ځکه زکات چې ته غریبانو او فقیرانو او مسکینانو او ذي حقو ته ورکوې، نو دا خو دا معنی لکه الله جل جلاله ته چې ورکوې، ځکه خدای پاک درته ویلی دي چې دا ورکه. ګوره تا مصرف پې شروع کړو په الله جل جلاله باندې، نو ګوره تا په خدای پاک باندې مصرف وکړو او مصرف دې پې شروع کړو، یعنې دا معنی خپل زکاتونه او د خپلو اموالو دغه مقصد دغه د الله د رضا په خاطر باندې ورکوي. نو ګوره دا د مینتوب 4مه مرحله شو. 5مه مرحله دا سوه چې ګوره تاسې په یو چا باندې مین سې او تر دې ټولو مرحلو ورتېر سې، یعنې په خولو باندې هم ورته ووایې، لکه مسلمان سي الله تعالی ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او عاجزي هم ورته شروع کړي، لکه مسلمان سي په لمانځه کې عاجزي الله جل جلاله ته شروع کوي، او لوږه او تندم په ځان باندې تېره کړي، لکه څرنګه چې مسلمان په روزه کې لوږه او تنده په ځان باندې تېروي، او مصرف هم پې باندې وکړي یو څه، لکه څرنګه چې مسلمان بنده د خپل مال هغه حق د خدای جل جلاله ځینې ادا کوي او په خدای جل جلاله باندې مصرف کوي. نو ګوره بیا له هغه بعده بیا چې کله دا معشوق موجود نه او یا دا معنی تا ته داسې نه یي لکه موجود، دی خو موجود یي خو تا ته داسې نه یي لکه موجود، یعنې ته نه وینې، نو بیا څه کوې؟ بیا پوښتنه کوې، بیا یې کور پیدا کوې او بیا د هغه سړي کور ته پسې ورځې، ځکه ته خو پې مین یې، د تا خو ضرورت ته ورته، ته خو د هغه چا کور ته ورځې، نو کور ته چې ورسې نو بیا به څه شی سي؟ ورې ورسره کښېنې یو څو منټه او دا ورته وایې چې ای معشوقه یا ای محبوبه یا ای هغه څوکه چې ته خو مې پیدا نه کړې، اوس کور ته در پسې رالم ومې یادېدلې او دلته په تا پسې رالم. نو ګوره 5م رکن د اسلام الله جل جلاله حج په مسلمانانو فرض کړی، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ګوره الله جل جلاله په مسلمانانو باندې حج فرض کړی ده. حج خو د خدای کوټې ته ورځې، د الله کور ته ورځې، د خدای بیتې ته ورځې، ورې الله تعالی پسې غواړې، یعنې د ده رضا پسې غواړې او په دغه خاطر باندې 4-5 لکه روپۍ مصرفوې، د خدای په مینه باندې تر خپل محبوب ترین هغه نعمت چې الله تعالی درکړی تر هغه تېرېږي چې هغه د تا مال و پیسې دي، مګر هلته ورځې او د خپل معشوق کور ته ورځې. نو دا مقصد حج. او 6م رکن چې متأخرینو علماو د اسلام بللی د هغه جهاد د خدای جل جلاله په لار کې، نو هغه دا ده چې 6م دا هم د مینتوب 6مه مرحله ده، یعنې که څوک له دغو ټولو 5 مرحلو وروسته د تا په معشوق یا محبوب باندې غلط الزامات لګوي یا په هغه باندې هغه ته څه وایي یا په هغه کې څه خدا نه خواسته غلطې خبرې کړي، نو بیا ته ورته وایې، اول خو په خوله ورته وایې چې ګوره په دغه کې مه غږېږه، په دغه پورې دې خفه کوم او جنګ در سره کم او خوا سره بدوو، دا موضوع پرېږده، دا بحث پرېږده. بیا که دی دا موضوع نه پرېږدي او دا بحث نه پرېږدي او بیا هم د تا په معشوق کې غږېږي او د تا معشوق نه مني او د تا له معشوق سره یې حسد وي، نو بیا ته پې ور ولاړېږې او جنګ ورسره کوې، یا حتی دا موضوع کله کله دې ته ورسېږي چې یا ځان پې مړ کړې او یا دی ووژنې. دا د عاشقي اخرنۍ مرحله ده. نو ګورئ دا ټول شیان په څه شي باندې راچرخېدل؟ په محبت باندې، چې محبت دې نه وي د خدای جل جلاله عبادت نه کېږي، د الله تعالی عبادت بې محبته نه کېږي. او ګوره نیک عملونه شروع که، په الله تعالی جل جلاله باندې ایمان راوړه، الله جل جلاله به تا ته په خپله باندې مینه او محبت در پیدا کړي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سورة مریم کې الله جل جلاله فرمایي بېشکه هغه کسان چې دوی ایمان راوړی ده او نیک عملونه یې کړي دي، ډېر ژر ده چې الله جل جلاله به ده ته محبت ورجوړ کړي په زړه کې، د خدای مینه به ورسره پیدا کړي، د الله تعالی محبت به ورسره پیدا کړي. الله جل جلاله به له ده سره په خپله باندې د خدای د دین محبت پیدا کړي. نو ګوره دا څومره مهمه خبره. یا حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وعن انس رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای نبی علیه الصلاة والتسلیم وویل 3 من كن فيه وجد حلاوة الایمان. 3 داسې شیان دي چې په چا کې دغه 3 سره شیان موجود وي، د ایمان په خوند باندې به پوسي. دا سړی به په څه شي پوسي؟ دا سړی به د ایمان په خوند باندې پوسي. اول شی چې شی ده؟
ان يكون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. اوله خبره دا ده چې خدای او د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا به ده ته دومره محبوبي چې تر نورو ټولو شیانو به ورته محبوبي. یو چاته چې خدای جل جلاله او د خدای پاک رسول صلی الله علیه وسلم دومره محبوب وي چې تر ټولو شیانو ورته محبوب وي، دا سړی بلکل د ایمان خوند پیدا کولی شي. دوم چې شی ده وان یحب المرء لا یحبه الا لله. او دومه خبره دا ده چې دی له یو چا سره مینه لري مګر مینه خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر ورسره لري. دا نه شي د نورو غلطو مقاصدو لپاره له یو چا سره څوک مینه لري. د الله د رضا دپاره چې د له چا سره مینه پیدا سوه نو دغه څه شی ده ته به د ایمان په خوند باندې پوه شي. ځکه هغه سړی چې ته مینه ورسره لرې او د الله د رضا دپاره دې ورسره لرلې ده، معلومه ده چې سړی ښه سړی ده، ځکه تا مینه هم د خدای د رضا په خاطر باندې ورسره لرل. ګوره نو ته باید له اولیاو، له پیرانو، له خلیفګانو، له مشایخو، له مرشدینو، له حضراتو او له اتقیاو، له اصفیاو، له ازکیاو، د خدای له اولیاو او د خدای له نیکانو بندګانو سره وګرځې او ناسته ولاړه ولرې. ځکه د خدای ولیان چې دي هغو ته بیا خوف و ویره هم نه پیدا کېږي او هغو سره غم او پریشاني هم نه پیدا کېږي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تاسې په دې باندې خبر اوسئ، قرآن کریم په دې باندې ناطق ده چې د خدای جل جلاله ولیان چې دي نه به ویره وي په دوی باندې او نه به دوی په غمګیني کې وي. الذین آمنوا وکانوا یتقون. خدای پاک په خپله د ولیانو ترجمه کوي. ولیان څوک دي؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، هغه کسان چې دوی ایمان لري او دوی تقوا او پرهیزګاري لري او له خدای جل جلاله چې ویریږي. ګوره دوم د انس بن مالک خبره دا ده چې نبي علیه السلام فرمایي چې ان یحب المرء لا یحبه الا لله. دومه خبره دا ده چې هغه څوک به د ایمان خوند پیدا کړي چې دی له یو سړي سره مینه لري مګر خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر. دا یې بله. او دریم خبره وان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. او دریمه خبره دا ده چې هغه څوک به په ایمان په خوند باندې پوه شي چې کفر ته ورګرځېدو او کافر کېدو دومره بد ورته ښکارېږي لکه اور ته چې سړی وراچي. دا له ایمانه ګرځېدو، مرتد کېدل او کافر کېدل دا دومره بد ورته ښکارېږي لکه په اور کې چې اچي. حضرت امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث روایت کړی ده، صحیح او مستند حدیث ده. نو ګوره له انس بن مالک رضی الله تعالی عنه چې نو دا درې کسان د ایمان په خوند باندې پوهیږي. یو هغه څوک چې خدای او د خدای رسول تر نورو ټولو شیانو ورته محبوب وي. او دوم هغه څوک چې له یو سړي سره د خدای د رضا په خاطر باندې مینه لري. او دریم هغه څوک چې مقصد کفر ته ورګرځېده او کافر کېده دومره بد ورته ښکارېږي لکه په اور کې چې سړی اچوي، په بل اور کې چې سړی اچوي. نو دغه درې شیان چې له سړي سره موجود دي د ایمان په خوند باندې به هغه سړی پوه شي. او همدارنګه د الله جل جلاله مینه، ګوره وسیله د خدای جل جلاله د مینې هغه څه شی ده؟ الله تعالی جل جلاله په خپله په قرآن کریم کې موږ تاسو ته مسلمانانو ته راښودلې ده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة عمران کې الله جل جلاله فرمایي ورته ووایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې تاسې له الله جل جلاله سره مینه لرئ نو تاسې د ما متابعت وکړئ. ته ورته ووایه چې تاسې د ما متابعت وکړئ یحببکم الله، بیا به له تاسې سره الله جل جلاله مینه ولري. ویغفر لکم ذنوبکم، او تاسې ته به ګناهونه در وبخي. والله غفور رحیم، الله جل جلاله غفور او رحیم ذات. اوس نن موږ او تاسې د عبادت په یو رکن باندې وغږېدلو چې هغه د محبت موضوع او د مینې موضوع. بل درس کې به انشاء الله د خدای جل جلاله سره د مینې په موضوع باندې بیا هم یو څه وغږېږو، او بیا به د امید او د رجا په موضوع باندې، د رجا په موضوع باندې وغږېږو، او بیا به وروسته د خوف په موضوع وغږېږو. وروسته به انشاء الله بیا نستعین ته ورځو، ایاک نعبدو به بیا ختمیږي، ایاک نستعین ته به ځو انشاء الله تعالی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.